ایمان پلورونکی 40مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، علي بن سفيان رحمة الله عليه له هغه نور څه ونه پوښتل. هغه به کېدای شي فکر کاوه چې دنده څومره ګرانه، باریکه او پیچلې ده. هغه صلیبي جاسوس چې څه ویلي وو هغه رښتیا وو. هغه لیدل چې په قوم کې د بد اخلاقۍ مکروبونه پیدا شوي دي. د عرب واکمن او وزیران په مکمل ډول تباه شوي وو. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه صلیبیانو ته د جنگ په ډګر کې په ماتې ورکولو سره سره د اسلامي سلطنت د پراختیا خوبونه لیدل، خو صلیبیانو په داسې اړخ حمله کړې وه چې مخه نیولې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له وسه بهر ښکارېده. خیر، علي بن سفیان رحمت الله علیه د عالم جاسوس کوټه بنده ولاړ. د هغه کوټو مخې ته ودرېده چې نجونې پکې بندي وې. هغه یوه کوټه بیرته کړه او ور دننه سو. نجلۍ پر فرش باندې ناسته وه. هغه چې ولید ودرېده. علي بن سفیان رحمت الله علیه ورته په چوپتیا سره وکتل او له څه ویلو پرته بهر ووت. په سبا ورځ د غرمې تر ډوډۍ وروسته د پوځ او ادارې چارو ټول واکمن مسؤلین په هغه کوټه کې راټول شوي وو چیرې چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغوی ته لارښوونې کولې. هغوی ټول خبر شوي وو چې یو جاسوس له دوو نجونو سره نیول شوی دی. هغوی په خپلو منځو کې تبصرې کولې چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه راغی. هغه ټولو ته په داسې ژور نظر وکتل لکه په هغوی کې چې څوک لټوي. هغه وویل: ګرانو دوستانو، تاسو به اورېدلي وي چې موږ په یو جومات کې یو صلیبی نیولی چې هلته په اصولي توګه امام. هغه په مفصل ډول وویل چې څه ډول ونیول شو. بیا ورته هغه خبرې وکړې چې جاسوس علي بن سفیان ته په زندان کې کړي. علي بن سفیان د هغه خبرې سلطان صلاح الدین ایوبی ته وکړې. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل: ما تاسې د واعظ اورېدلو لپاره راغوښتي نه یئ چې له جاسوسانو او رنګکاریو ځانونه وساتئ. تاسې ته دا هم نه وایم چې د اسلام له دښمنانو سره دوستي کوونکی به جهنم ته ځي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې دا خبره وکړه، له هغه وروسته یې وویل: زه یوازې همدومره وایم چې زه به له کفارو سره د دوستي کوونکو لپاره دا نړۍ دوزخ ګرځوم. زه به وروسته له دې کوم خاین ته د مرګ سزا نه ورکوم. مرګ خو د خلاصون وسیله ده. ما اوس د غدارانو لپاره دا سزا ټاکلې ده چې د هغه په غاړه کې به پړی اچوم او یوه تخته به یې مخې ته او یوه شاته ځړوم او هره ورځ به یې په بازارونو کې ګرځوم او په څلور لارو کې به یې دروم او په تختو باندې به یې لیکلي وي: زه غدار یم. هغه به هره ورځ له سهاره تر ماښامه درول کېږي تر دې چې ستړی ستومانه او وږی تږی مړ شي او مړی یې هم له ښاره د باندې ګزاروم. هغه به هره ورځ له سهاره تر ماښامه درول کېږي تر دې چې ستړی ستومانه او وږی او تږی مړ شي او مړی به یې هم له ښاره د باندې ګزار کړم. د هغه خپلوانو ته به اجازه هم نه ورکول کېږي چې جنازه یې وکړي او یا یې دفن کړي. خو وروڼو، تاسو پوهېږئ چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه نورې څه خبرې وکړې. را روانې او نورې ویناوې د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ښې په غوږ کې ونیسئ او غور پرې وکړئ. او د هغه وخت عیاش او فحاش اسلامي تش په نامه حاکمان د نن ورځې له فحاشو او شرابخورو حاکمانو سره تاسې قیاس کړئ. بیا نو له فیصلې وروسته څوک چې د حق لوري ته ولاړ دي او د اسلام دفاع کوي باید نور هم د غربیانو هر ډول چال او نیرنګ ته بیدار اوسي، او څوک چې د صلیبیانو په صف کې ولاړ او د باطل دفاع کوي باید توبه وباسي او د حق ډلې لوري ته ودرېږي او د الله جل جلاله څخه په خپلو تېرو کړو باندې بخښنه وغواړي او د اسلام دفاع خپله وجیبه وګرځوي. خو وروڼو، رابسو چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د دې خبرو په ادامه باندې څه وایي. هغه وویل: زما محترمو دوستانو، له دې سره به دښمن ته هیڅ زیان هم ونه رسېږي. هغوی به یو بل خاین پیدا کوي تر څو چې له هغوی سره د ښځو بې حیایي، د زر او مرغلرو پرېماني او زموږ سره د ایمان کمزوري وي. هغوی به په پرله پسې خاینان پیدا کوي
آیا دا ستاسو د غیرتونو لپاره چیلنج نه دی چې ستاسو دښمن ستاسو په جماعت کې ناست وي، قرآن یې په لاس کې ستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې مسخه کوي؟ په دې اړخ کې هم ښه غور وکړئ چې صلیبیانو چې کومې نجونې زموږ هېواد ته زموږ د مسلمانو ملتونو د اعمالو خرابولو لپاره رالیږلي دي، په هغوی کې زیاتره د مسلمانانو لوڼې دي چې همدې کافرانو د مسلمانانو له کاروانونو تښتولي او هغوی ته یې د بې حیایي شرموونکې روزنه ورکړې ده. زموږ په منځ کې د جاسوسۍ لپاره تیاري کړې دي. فلسطین د کفارو په واک کې دی. هلته چې په مسلمانانو باندې زور زیاتی کېږي هغه په لنډ ډول دا دی چې صلیبیان په دوامداره توګه د هغوی کورونه لوټوي، چې فریاد کوي، په زندانونو کې اچوي، د هغوی کوچنۍ لوڼې پټوي، په هغوی کې چې کومې ډېرې ښکلې وي د هغوی له ذهنونو د ملیت او دین احساس ایستل کېږي او د بې حیایي روزنه ورکول کېږي او په نازمینو اشارو د سړیو نڅولو لپاره تربیه کېږي او بیا د مسلمانانو سیمو ته د جاسوسۍ او رنګکارۍ لپاره رالیږل کېږي چې په هغوی کې د شرم، حجاب او حیا هیڅ نښه نه وي. هغوی د مسلمانانو لوڼې هم د بدۍ لپاره استعمالوي. هغوی چې کله فلسطین ونیو نو هلته چې تر ټولو کوم ستر انقلاب راوړ هغه دا و چې په مسلمانانو یې ژوند حرام کړ، عموژنه یې وکړه، کورونه یې ورته لوټ کړل، جوماتونه یې په غوجلو او کلیساګانو بدل کړل، د مسلمانانو لوڼې یې بې لارې او په شرابخانو کې کېنولې. کومې چې زیاتې ښکلې وې هغوی ته یې د بې حیایي او بدکارۍ روزنه ورکړه او زموږ د امیرانو او حاکمانو سرایونه یې پیډه کړل او زموږ په خلاف یې ترې کار واخیست. د مسلمانانو کورنیو د لوڼو په غاړو کې یې صلیب وځړاوه او هغه مسلمانان چې له فلسطین نه زموږ سره د فنا اخیستلو لپاره را روان وو هغوی یې په لارو کې شهیدان کړل. په عامو بازارونو کې زموږ خویندې او لوڼې بې پاته کړې. او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل او زما د کلمې ورونو دا لړۍ درېدلې نه ده، تر اوسه روانه ده. د صلیبیانو هدف یوازې همدا دی چې د اسلام نوم اخیستونکي د ځمکې په مخ باندې ختم شي او مسلمان نجونې عیسویان وزېږوي. پر موږ ټولو د الله جل جلاله لعنت ورېږي چې موږ خپل مسلمان وروڼه او د هغوی لوڼې هېرې کړي دي چې هلته د ذلت او بې پتۍ شپې ورځې تېروي. تر دې بله ستره ګناه کومه کېدای شي چې موږ هغه شهیدان هم هېر کړي چې د صلیبیانو د بربریت ښکار شوي. زه ستاسې څخه تر امر کولو د مخه پوښتنه کوم چې په دغسې حالاتو کې موږ باید څه وکړو؟ په تاسو کې ازمایل شوي پوځیان هم دي او اداري سیاسي حاکمان هم دي. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ټولو افسرانو او لوړپوړو چارواکو غوږ ورته نیولی و او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دغه حق خبرې او د زړه بړاس ورته وایست او له دوی څخه یې دا پوښتنه وکړه چې په دغسې حالاتو کې باید څه وکړو؟ د پخواني عمر یو قمندان پاڅېد او ویې ویل د مصر امیره موږ ته ستاسې د امر ضرورت څه دی؟ دا الهي حکم دی چې ستاسې په ګاونډ کې چې په کومو مسلمانانو تېری کېږي او هغوی د الله جل جلاله نه د مرستې لپاره نارې سورې وهي نو دا پر موږ ټولو فرض ده چې په هغه هېواد باندې پوځي یرغل وکړو او خپل مسلمان وروڼه او خویندې وژغورو. موږ باید په فلسطین کې د مظلومو مسلمانانو مرسته وکړو او په ظالمانو باندې نظامي یرغل وکړو. چیرې دي داسې قومندانان او حاکمان؟ خیر د مرستیال سالار د رتبې یو سړی پاڅېد او په احساساتي انداز یې وویل په کفارو باندې تر حملې د مخه لومړی تاسې باید په مسلمانانو امیرانو حاکمانو حمله وکړئ چې د پردې تر شا د کفارو مټې ځواکمنوي. زموږ لپاره دغسې حالات د شرم لامل دي چې زموږ په صفونو کې خاینان هم شته. د فیض الفاطمي په رتبه خلک چې خاینان کېدای شي د کوچنیو رتبو په څښتنانو څنګه باور کېدای شي؟ د یوې مسلمانې لور د پت ساتنې په خاطر باید ټول قوم له سره تیر شي، خو دلته زموږ ټول نوی نسل بې پته کېږي او صلیبیانو زموږ لوڼې بدکارۍ ته تیارې کړې او په موږ باندې له هغوی سره بدکاري کوي. محترم امیره که زه جذباتي شوی نه یم نو ماته د دې وړاندیز اجازه راکړئ چې موږ باید په فلسطین یرغل وکړو. صلیبیانو زموږ له لومړۍ قبلې څخه د بدکارۍ اډه جوړه کړې. چیرې دي داسې قومندانان او داسې عالمان چې اسلامي احساس ورسره وي او اسلامي جذبه هم؟ یو بل سړی پاڅېد خو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د لاس په اشاره باندې کېنو او ویې ویل ما هم دا اورېده غوښتل له تاسې نه چې څوک له ما سره نږدې پاتې شوي هغوی پوهېږي چې زما لومړی هدف همدا فلسطین دی. ما د مصر د امارت له پیله په فلسطین حمله کول غوښتل خو له 2 کلونو زیاته موده تېره شوه چې زه ایمان پلورونکي په مصر کې داسې نښلولی یم لکه په څرنو او په لندیو کې چې ښکته یم. د دغو 2 کلونو په پیښو باندې غور وکړئ. تاسې د صلیبي ورانکاریو په خلاف جنګېږئ خو زموږ په خلاف د سوډانیانو جنګونکي له موږ نه دي.
په مصر باندې د سوداني حبشانو حمله کوونکي زموږ خپل قومندانان او جنرالان یې هم. هغوی د دې ملت تر خزانې نه تنخواه اخیسته چې دا ټول د الله جل جلاله په نامه د دې ملت د زکات او مالیې پیسې وي. په ما باندې 2 کلونه په همدې هیله تیر شول چې زه به جاسوسان هغو ته پناه ځای ورکوونکي او خاینان ختموم او په فلسطین به یرغل کوم. خو زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د ورانکارۍ دا لړۍ هېڅکله پای ته نه رسېږي. ولې په اصلي سرچینې پسې ورنسو او بنده یې نه کړو چیرې چې د اسلام د دښمنۍ وسایل هلته پیدا کېږي. موږ صلیبیانو ته په خپله موقع ورکوو چې زموږ په صفونو کې غداران پیدا کړي. ما نن تاسې د همدې لپاره راغوښتي چې پر فلسطین باندې د حملې لپاره زیات وخت پاتې نه دی. د فوز نظامي تمرینات او روزنه چټکه کړئ. مجاهدین د اوږدې مودې د کلابندۍ لپاره وروزئ. زما په ترکي او شامي ټولګیو باندې پوره باور دی. په مصریانو او وفادارو سودانیانو کې ولولې پیدا کړئ او پخې یې کړئ. په هغوی کې د دښمن په خلاف قهر او غوسه راوپاروئ او دا به په هغه حال کې امکان ولري چې په هغوی کې غیرت پیدا کړي او ورته ووایي چې هغه هم ستاسې خویندې او لوڼې دي چې صلیبیان د خپل شهواني وحشت لپاره ښکاروي. په تاسې کې چې کوم اداري مسؤلین دي د هغوی دا دنده ده چې هغوی د جماعتونو امامانو ته ووایي چې خلکو ته د جهاد د حقانیت څرګندونه وکړي او په ځوانانو کې د جهاد ورولې راوپاروي. هر امام یا خطیب چې په غلطۍ او یا هم په قصده اسلامي افکارو ته ناسم رنګ ورکوي له هغوی نه د امامت او خطابت دندې واخلي. که ستاسې اعمال صحیح وي هر ډول لالچ او هڅونه مو بېلارې کولی نه شي. ذهنونه بېکاره مه پرېږدئ، خپل سرې مه اوسئ او که نه د دښمن په پنجو کې به راګیر سئ. او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پسې وویل پوځ ته به د لیږد امر ډېر ژر وشي. الله جل جلاله دې ستاسې ساتونکی او مرستندوی شي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دغه خبرې وکړې او ټول په دې باندې متفق شول چې پر فلسطین باندې به حمله کوي. 7 ورځې تېرې سوې وې. هغه عالم جاسوس او ورسره دواړه نجونې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خبرو لپاره راوبلل. هغوی چې راوستل شول نو صلاح الدین ایوبي وویل په بله کوټه کې کښېنه. د هغوی په پښو کې زولنې او په لاسونو کې زنځیرونه. هغوی چې په کومه کوټه کې کښېنول شول سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هم په څنګ کې په بله کوټه کې او د دواړو ترمنځ یوه دروازه وه چې یوه پله بېرته وه. نجونې په هغه بله کوټه کې وې او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د څنګ په کوټه کې قدم واهه او ویې ویل ما په سملاسي توګه په کریک باندې د حملې پرېکړه کړې. کریک د فلسطین یوه کلا ډوله کلی و. بل مشهور کلی شوبک دا هم یوه محکمه کلا وه. صلیبیانو په شوبک کې خپل مرکز جوړ کړی و. صلیبي شاهان او لوړپوړي قومندانان به په شوبک کې راټولېدل. همدلته د صلیبیانو د جاسوسۍ مرکز هم او همدا د جاسوسانو د روزنې کمپ هم. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په نظامی او اداري چارو کې دا خبره بیخي یقیني کړې وه سلطان صلاح الدین ایوبي به تر ټولو لومړی په شوبک حمله کوي، ځکه چې د دې ځای اهمیت داسې و که دغه مستحکم مرکز نیول شوی وای نو د صلیبیانو ملا پرې کېدای شو. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دغه صحنه کې وویل چې لومړی به په کریک باندې حمله کوي. خو دا د دویم اهمیت ځای و. یو مرستیال سرلښکر وویل محترمه ستاسې امر په سر سترګو، خو زما رایه دا ده چې لومړی باید شوبک ونیول شي. د دښمن مرکزي قومندانۍ باید له منځه یوړل شي. که موږ لومړی شوبک ترلاسه کړ نو د کریک نیول به راته ګران نه وي، او که خپل ځواک په کریک کمزوری کړ د شوبک نیول به ناممکن وي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې دا خبرې کولې په بله کوټه کې جاسوسان ناست وو. د دواړو کوټو ترمنځ د دروازې یوه پله بېرته وه. د سلطان صلاح الدین ایوبي د کوټې خبرې پکې په اسانۍ سره اورېدل کېدای شوې. د عالم جاسوس غوږونه څک شول، کرار د دروازې خواته رانږدې شو. دا مهال سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ویل زه قدم په قدم پرمختګ کول غواړم. کریک د شوبک په نسبت اسان ښکاري چې وینیسم، خپل مرکز به پکې جوړوم، نوره مرسته به راوغواړم، پوځ ته به یو څه موده ارام ورکړم، له مکمل تیارۍ وروسته به په شوبک باندې حمله کوم. د دغه قریې دفاع زموږ د جاسوسانو له وینا سره سم دومره کلکه ده چې موږ یې باید تر اوږدې مودې پورې په کلابندۍ کې وساتو. او زه ګمان کوم چې د کریک په حمله به زموږ زیات ځواکونه ضایع نه شي. موږ باید لومړی یو مرکز ترلاسه کړو چې ژر ورته مرسته رسېدای شي. عالم جاسوس له دروازې سره ناست او د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خبرې اورېدې او هغه دواړه جاسوسان نجونې هم ورته رانږدې شوې. عالم جاسوس نجونو ته په کراره وویل کاشکې چې له موږ یو له دې ځایه وتلي وای او د سلطان صلاح الدین ایوبي د دې عزم خبر یې شوبک او کریک ته رسولی وای، نو د مسلمانانو پوځ به د کریک په لارو کې په نښتو کې د منځه تللی. د دوی د حملې مخه له کریک نه ډېره لرې نیول کېدای شوه.
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په خپل کوټه کې د قدم وهلو سره ویل موږ مکمل رازداري ته اړتیا لرو که صلیبیان زموږ له حملې د مخ خبر شول نو موږ به کریک ته هم ونه رسېدای شو هغه به زموږ مخ په لاره کې ډپ کړي زموږ لپاره خطر ده چې پوز مو د صلیبیانو په مقابل کې ډیر لږ دی د صلیبیانو پر شمیر سربېره د هغوی اسونه او وسلې هم پر موږ باندې خې دي هغوی د اوسپنې خولۍ لري او په سر کوي او زغرې هم هغوندي چې زموږ غشوشتونکي به بیکاره کړي زه غواړم چې صلیبیان په ناخبرۍ کې راګیر کړم چې په پراخ میدان کې له جګړې سره مخ نه شو که هغوی په آزاد ډګر کې وجنګېږي د شال لوري به زموږ د ترسد مخه ونیولی شي چې نتیجه به یې له شاتګ او ماتې بله نه وي زه به هغه لاره غوره کوم چې د جارب له زنګي سیمې تېرېږي دا ډېره پراخ او پلنه سیمه ده زه همدا یوازینی خطره ګورم چې که صلیبیان د لارې په اوږدو کې زموږ مخه ونیسي نو باید د ماتې لپاره تیار اوسو د دې علاج دا دی چې پوځ به په 3-4 برخو وویشو یوازې د شپې لخوا به لیږدو او د ورځې لخوا به مو هېڅ حرکت نه وي علي بن سفیان رحمت الله علیه په دغه حالت کې وویل که په لاره کې هر څوک شکمن ووینئ ونیسئ او تر کرکه د رسېدو پورې یې له ځانه سره وساتئ د جاسوسي په خلاف همدا ګام اغېزمن ثابتېدای شي هغه مهال چې عالم او دون جونې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له خولې نه دومره مهم او باریک پلان اورېده د شوبک په کلا کې د صلیبیانو مهمو شخصیتونو او د قومندانانو یې غونډه هغوی وارخطا غوندې وو په هغوی کې د حاتم الاکبر په نامه یو مصری مسلمان هم ناست و هغه صلیبیانو ته د دې خبرې مفصل راپور ورکړی و چې خلیفه العاده تر عزل کېدو وروسته مړ شوی دی مصر اوس د بغداد د خلیفه تر لاس لاندې دی د صلیبیانو وفادار مسلمان مرستیال سرلښکر رجب په خفیفه توګه وژل شوی دی هغه چې کومې درې نجونې له شوبک نه له ځانه سره بیولې هغوی هم وژل شوي دي او د صلیبیانو یو بل وفادار مسلمان پوځي فیض الفاطمي هم د جلاد په لاس باندې ورکول شوی او د ژوند ډیوه یې مړه شوې اوس حاتم الاکبر هغوی ته دا بد خبر هم واوروه چې کوم عالم جاسوس چې تاسې له 2 نجونو سره قاهرې ته لېږلی و هغه هم په داسې حال کې ونیول شو چې پروګرام یې په بریالیتوب سره پر مخ روان ورونو دا د مجاهدینو ځانګړتیا ده چې الله جل جلاله خپله لارې ورته برابروي او د علي بن سفیان رحمت الله علیه جوهر هم وو چې د الله په نصرت باندې د دوی ټولې دا توطئې ناکامې شوې ایمان پلورونکی حاتم الاکبر چې دا وویل نو کورناډ وویل دا د دې خبرې ثبوت دی چې د صلاح الدین ایوبي د استخباراتو اداره خورا منظمه ده کورناډ د صلیبیانو مشهور واکمنان او قومندانان هم دلته وو ویې ویل هغه نجونې بر اخلاص نه کړای شو ډېرې نجونې ضایع کېږي ګی آپ لوزینا چې د صلیبیانو یو بل مشهور پادشاه او نظامی قومندان هم وو ویې ویل موږ د صلیب لپاره دا ډول قرباني ورکوو موږ هم مړه کېږو کوم کسان چې نیول شوي هغوی هیر کړئ په ځای نور سړي ولېږئ او بیا دا پوښتنه وکړه دا 2 نجونې له کومه ځایه راغلې وې هغه وپوښتل او هغه 3 نجونې څوک وې چې له رجب سره ووژل شوې د استخباراتو مشر یې وویل په هغوی کې 2 عیسویانې وې 2 ایټالویانې وې او نورې 3 له مسلمانانو څخه وې هغوی مو په کوچنیتوب کې راتښتولې وې ډېرې ښکلې وې موږ ورته په وړکتوب کې دا فن ور زده کړی او دا ګمان هم نشي کېدای چې هغوی مسلمانې وي او موږ ته یې دوکه راکړه کورناډ وویل مسلمانې وې نو ولې د حاتم الاکبر لوري ته اشاره وکړه ویې ویل زموږ ګران دوست حاتم خو هم مسلمان دی آیا له ده سره به د خپل دین خیال نه وي هغه د شرابو پیاله د حاتم په لاس کې ورکړه او ویې ویل حاتم پوهېږي چې صلاح الدین ایوبي مصر د غلامۍ په زنجیرونو تړل غواړي او د اسلام په نامه باندې یې لوبه جوړه کړې ده موږ مصر ازادول غواړو د دې لاره دا ده چې صلاح الدین ایوبي په مصر کې آرام ته پرېنښودل شي خو په دغه وخت کې ایمان پلورونکی حاتم الاکبر د صلیبیانو په شرابو مست سر یې د تایید لپاره خوراوه هغه وویل زه به اوس هلته داسې چاره کوم چې ستاسې کوم جاسوس هلته ونه نیول شي یو صلیبي قومندان وویل که موږ په مصر کې پټو ګډوډیو ته دوام ورکړی نه وای نو صلاح الدین ایوبي به ډېر د مخه په موږ باندې حمله کړې وای دا زموږ بریالیتوب دی چې موږ د هغه ځواک په خپلو مخالفینو ضایع کوو کورناډ وپوښتل آیا تر اوسه د سلطان صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان د وژنې کومه لاره چاره ونه لټول شوه د استخباراتو مشر وویل څو ځلې هڅې شوي خو بریالۍ شوي نه دي د ناکامۍ لامل یې دا دی چې دواړه د ډبرې په څیر دي نه شراب څښي او نه ښځې خوښوي
نو ځکه نه هغوی ته په شرابو کې څه ورکول کېدای شي او نه د ښځو په وسیله باندې وژل کېدای شي. اوس د بریالیتوب هیله پیدا شوې. د سلطان صلاح الدین ایوبي په ساتونکي کې 4 تنه حشیشان دي. هغوی ما په ډیره چالاکۍ هلته رسولي دي چې کله هم وخت بیا پیدا کی نو هغوی به صلاح الدین ایوبي ووژني. ګي آپ لوزینان وپوښتل آیا په موږ کې هم د سلطان صلاح الدین ایوبي را لېږلي جاسوسان شته؟ د استخباراتو مشر وویل باوري خبره ده چې شته. د کوم وخت چې موږ په مصر او شام کې د جاسوسۍ او رانکارۍ لړۍ پیل کړې ایوبي هم زموږ ترمن جاسوسان پیدا کړي. له هغوی نه 2 نیول سوي چې د زیاتې جزا له امله مړه شول خو خپل کوم درې ملګری ونه. ورونو دا د مسلمانانو د هغه وخت استخباراتو کسان چې څومره خپل راز ټینګ ساتلی و ځان سره. هغه وپوښتل د هغوی بریالیتوب تر کومه دی؟ دوی وویل تر ډیره حده. یو بل جواب ورکړ په کریک چې زموږ کوم ډیپو اور واخیست او نیمایي ډیپو وسوځېد او 11 اسونه هم پکې ژوندي لوله پاسول. هغه د صلاح الدین ایوبي د ورانکاریو جاسوسانو کار و. زه تاسو ته دا هم ویلی شم چې زموږ د جنگي کیفیت او اهلیت مکمل معلومات به په مسلسل ډول سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورکول کېږي. زه د هغه جاسوسانو ته شاباسي وایم چې پر خپل سر باندې لوبي کوي او خپل کار په ایمانداري سره سرته رسوي. خو د هغوی ترمنځ تر ډیره پورې په دې موضوع باندې خبرې اترې روانې وي چې په مصر او شام کې د ورانکارۍ چارې څنګه چټکې او اغیزمنې کړای شي. حاتم الاکبر هغوی ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د حکومت کمزوري او ځواکمن اړخونه په ګوته کول او په اخر کې پریکړه وشوه چې له حاتم الاکبر سره دی یو څو سړي او 2 نجونې ولېږل شي. هغه مهال سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل دومره استعلان له هغه پلان خبرول چې هغه په کریک باندې حمله کول غواړي. هغه 10 ورځې وروسته نیټه وښوده چې پاوز به لیکت کوي او روانېږي. خو دغه ټول پلان په هغه بل کوټه کې عالم جاسوس او 2 نجونو واورید. عالم یو ځل بیا نجونو سره د افسوس څرګندونه وکړه چې هغوی ته یو راز څرګند شوی دی خو شوبک ته رسولی نشي. یو نجلۍ وویل زه به کوښښ وکړم چې د سلطان صلاح الدین ایوبي خوښه شم. که هغه ما د لږې شېبې لپاره له ځان سره وساتي نو زه به ترې ځان خلاص کړم. زما هیله ده چې زه به د هغه عقل قبضه کړم. عالم جاسوس وویل معلومه نه ده چې موږ یې د څه لپاره راوښتي. تاسو دواړه یاد ساتئ که هغه تاسو ځان ته وغوښتئ د هغه د حیواني ولولو د راپارولو کوښښ وکړئ. که هغه شراب وڅښي نو تاسو خو ښې پوهیږئ چې په څومره شراب څښلو باندې به هغه بېهوشه شي او د تېښتې لارې چارې خو هم ښې در معلومې دي او تاسو ته معلومه ده چې چاته باید ځانونه ورسوو. تاسو پوه شئ د هغه کور جومات ته مخامخ دی. یوې نجلۍ وویل زه یې پېژنم مهدي ابادان. عالم وویل هو که ته تر مهدي ورسېدې نو هغه به د شوبک ته ورسوي. زما د تېښتې خو هېڅ امکان نشته. تاسو خو د سلطان صلاح الدین ایوبي پلان واورېد. د لیک تاریخ هم یاد ساتئ. لاره یې له یاده ونه باسئ. لیک به د شپې لخوا وي. د هغه پوځ به د ورځې حرکت نه کوي. یرغل به په کرک باندې وي. زما هیله ده چې که دا خبر تر وخت د مخه ورسېد نو زموږ پوځ به د سلطان صلاح الدین ایوبي مخه په لاره کې ونیسي او سلطان صلاح الدین ایوبي به هم له دغسې حالاتو وویریږي چې شوبک ته ولاړ شي. دا خبره په ځانګړې توګه وکړئ چې ایوبي په آزاد میدان کې جنګېدل نه غواړي ځکه چې پوځ ورسره لږ دی. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه له کوټې نه داسې غږونه راغلل لکه غونډه چې پای ته رسېدلې او مرستیالان یې بهر ځي. عالم او نجونې ژر بېرته هماغه ځای ته ولاړل چیرې چې کېنول سوي وو. د عالم په وینا نجونو سرونه په زنګنو باندې کېښودل لکه هېڅ چې نه یې اورېدلي او شاوخوا ته یې هېڅ فکر نه و. هغوی په خپله کوټه کې د قدمونو غږ واورېد نو بیا یې هم سر پورته نه کړ. عالم هغه مهال سر پورته کړ چې چا یې په وږه باندې لاس کېښود او ورته ویې ویل پاڅه او زما سره راځه. هغه علي بن سفیان و. علي بن سفیان نجونې هم راپاڅولې او د سلطان صلاح الدین ایوبي کوټې ته یې وروستې. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه عالم جاسوس ته وویل زه تا ته ستا د پوهې او ځیرکتیا آفرین وایم. او بیا یې وویل د ده ځنځیرونه پرانیزئ. تاسې 3 واړه کښېنئ. علي بن سفیان بهر ووت. صلاح الدین ایوبي عالم ته وویل زه ستاسې په حال افسوس کوم. ته خپل وخت هسې ضایع کوې. کاشکې مسیحي دین ته د تبلیغ لپاره راغلی وای نو ما به ستا د زړه له تله درناوی کړی و چې ته خپل مسؤلیت ادا کوې. آیا ستاسې په دین کې دا روا دي چې ته د بل دین په عبادت ځای کې د هغه په دین کې درواغ شامل کړې؟ آیا ستاسې په زړه کې د حضرت عیسی علیه السلام او پیغلې مریم دا درناوی دی؟
چې د درواغ او شیطانت په څیر ستري ګناه په کولو د هغه عبادت کوي. عالم وویل دا درواغ زما په مسؤلیت کې شامل دي. ما چې څه کړي د مقدس صلیب لپاره مې کړي. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل تو وایې چې ما د انجیل او قرآن ژوره مطالعه کړې ده. آیا له دې دواړو کتابونو په یوه کې هم دا اجازه ورکړل سوې چې دغسې تنکي نجونې دې د بدکارۍ لپاره ولېږل شي او خپل هدف ته دې پرې ځان ورسول شي؟ آیا انجیل تاسو ته دا ویلي چې د صلیب په خاطر د خپل قوم د لوڼو عصمت او پاک نورو ته وسپارئ؟ او بیا صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل آیا تا کله کوم مسلمانان لیدلې چې د اسلام د سپېڅلي دین لپاره خپل پت او حیا په نورو باندې لوټ کړي وي؟ عالم وویل اسلام خو زه د عیسویت دښمن ګڼم. ما ته چې کوم زهر په لاس راشي زه به د اسلام په رګونو کې اچوم. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ته په دومره خوږو زهرو د یو څو مسلمانانو اعمال وژلی شي خو د اسلام سپېڅلي دین ته هېڅ زیان نشي رسولی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه نجونو ته مخ کړ او ویې ویل تاسو ته معلومه ده چې د کومې کورنۍ یاست او خپل اصلیت پیژنئ؟ خو په دغه حالت کې دواړه نجونې غلې. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل تاسو خپل پاکوالی ختم کړی دی خو اوس هم تاسو کېدای شي چې د یو کور پتمنې مېرمنې شئ. یوې نجلۍ وویل زه یو محترمه مېرمن کېدل غواړم. آیا تاسو به ما قبوله کړئ؟ او که نه نو ما ته به یو محترم څښتن پیدا کړئ. زه د اسلام د دین په منلو سره له ګناه نه توبه باسم. ورونو دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به له دغه صلیبي عالم جاسوس او نجونو سره څه کوي او هغه پلان چې په کریک او یا په شوبک باندې د حملې لپاره تنظیم کړی دی هغه به تر کومه حده پورې کامیاب او د صلیبیانو پلانونه به شنډ کړي. د 40مې برخې پای.